په چارو کې باید او نه باید ته پاملرنه نه درلودل. زموږ خصوصي کورنۍ ټولنیز او کاري ژوند د ځینو ځانګړو قواعدو درلودونکی دی چې ډېر زیات باید او نه باید پکې شامل دي. که د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې دواړو باید او نه باید ته درناوی وکړو نو هغه ده چې د بریا او پرمختګ شاهدان به اوسو. ځینو ته دغه باید او نه باید یوه عادي او بې ارزښته مسله ښکاري چې په پایله کې په خصوصي کورني ټولنیز او کاري ژوند کې د ځینو ستونزو لامل کیږي. د ژوند ټولې چارې چې تاسو ورسره سروکار لرئ د همدې باید او نه باید اړوندېږي. ان کوم ګرځنده موبایل چې تاسو یې لرئ یو شمېر بایدونه او نه بایدونه لري. د بیلګې په توګه باید بیټرۍ یې چارج کړئ څو له موبایل څخه ګټه واخلئ، خو نه باید بدل چارجر وکاروئ ځکه چې موبایل ته مو زیان رسوي. دغه باید او نه باید زموږ په ژوند کې دومره مهم رول لري چې ان زموږ د ناروغۍ او مړینې لامل هم کیدی شي. باید او نه باید زموږ د ژوند د هر اړخ اړوندېږي او سروکارو سره لري. راځئ دلته یوه خیالي سناریو په نظر کې ونیسو څو له دې موضوع سره لا ښه اشنا شو. تاسو د افغانستان له کابل څخه غواړئ د هسپانیې ماډریډ ښار ته سفر وکړئ. د دې څو ساعته سفر لپاره باید او نه باید ته پام وکړئ. تاسو باید له ځان سره تاریخ درلودونکی پاسپورت ولرئ. تاسو باید په پاسپورت د هسپانیې هیواد یا شنګن ویزه وهلې وي. تاسو باید د الوتکې ټکټ ولرئ. تاسو باید هوایي ډګر ته په وخت ځان ورسوئ. تاسو باید الوتکې ته د داخلېدو کارت واخلئ. تاسو باید د امنیتي ملحوظات لپاره تلاشي ورکړئ. تاسو باید په کابل هوایي ډګر کې په خپل پاسپورت خروجي ټاپه ووهئ. په ځینو هیوادونو لکه بریټانیا کې له بندرونو څخه د تېرېدو پر وخت خروجي ټاپه نه وهل کیږي او دغه مثال د کابل هوایي ډګر په اړوند ورکول شوي دي. تاسو باید الوتکې ته داخل شئ. تاسو باید په هغه څوکۍ کې کښېنئ چې ستاسو لپاره ځانګړې شوې ده. تاسو باید د الوتو پر مهال خپل موبایل، لپټاپ، آیپډ او نور الکترونیکي وسایل بند او یا هم د پرواز حالت کې کړئ. تاسو باید په هغه هوایي ډګر کې چې لومړنۍ ناسته کوي د بیلګې په توګه استانبول یا دوبۍ کې پر دې پوه شئ چې دوم الوتنه مو په کوم ساعت او له کومې دروازې څخه دی او سلګونه نور باید نه باید د بل چا له پاسپورت څخه استفاده وکړئ ځکه د قانون له مخې جواز نه لري. نه باید د بکس وزن مو له ټاکل شوي معیار څخه زیات وي ځکه بیا در څخه اضافه پیسې اخلي. نه باید هوایي ډګر ته ناوخته لاړ شئ ځکه پرواز مو له لاسه وځي. نه باید غیر قانوني توکي لکه نشهیي او چاودیدونکي مواد له ځان سره ولېږدوئ. نه باید په خپل لاسي بکس کې له 100 ملي لیټر څخه ډېر مایعات په یو بوتل کې ولېږدوئ. د بیلګې په توګه عطر، شامپو او نور دې ته ورته مایعات که اندازه یې له 100 ملي لیټر څخه زیات وي نو په لاسي بکس کې د وړلو اجازه نه درکول کیږي. تاسو باید مخکې له مخکې هغه په خپل لوی بکس کې چې د الوتکې په ځانګړي ځای کې ایښودل کیږي ځای پر ځای کړي وي. نه باید له امنیتي کارکوونکو سره منفي چلند وکړئ. نه باید په الوتکې شور او ذوق جوړ کړئ. نه باید په الوتکې د مسافرو د ځورونې او آزار لامل شئ. نه باید په الوتکې کې سګرټ وڅکوئ او سلګونه نور نه باید. پام وي چې د یو څو ساعته سفر لپاره تاسو لسګونه بایدونه او نه بایدونه لرئ چې هر یوه یې بیا په خپل منځ کې څو نور باید او نه باید لري. د بیلګې په توګه د یو پاسپورت د اخیستو لپاره تاسو سلګونه نور باید او نه باید لرئ چې د عکس له اندازې په فورمه کې په مناسبو کلمو د تش ځایونو ډکولو نیولې بیا د پاسپورت تر صادرېدو پورې. نو څه فکر کوئ دا چې کلونه ژوند کو کوم باید او نه باید پکې شامل وي؟ که تاسو یوازې له کابل څخه مادرید ته دغه څو ساعته سفر باید او نه باید نقص کړئ له څومره ستونزو سره به مخ شئ. ان کېدی شي مادرید ته ونه رسیږئ. د دې باید او نه باید ځینې دومره جدي دي چې کولی شي ان د ژوند برخلیک مو بدل کړي. کولی شي ژوند مو د نیکبختۍ یا هم د بدبختۍ پر لوري بوزي. بریالی کس باید په دې پوه شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې کوم باید او نه باید لري او د همدې اړوند ځان او چارې برابرې کړي. ان مجازي نړۍ لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نور د یو لړ باید او نه باید درلودونکي دي. د بیلګې په توګه نه باید په ټول هغه خبرونو چې په مجازي نړۍ کې خپریږي باور وکړو. باید د خبر سرچینه د باور وړ وي. نه باید د دروغ خبرونه خپاره کړو ځکه په دې ډول موږ هم د دروغجنو په ډله کې راځو. باید د واقعیتونو په لټه کې اوسو. نه باید داسې مطالع خپاره کړو چې هغه تاوتریخوالي ته لمن وهي. تاسو
تعصب پکې وي، یو قوم او یا چاته پکې بې احترامي شوي وي. باید داسې مطالب خپاره کړو چې د خلکو لپاره ګټور وي. نه باید له شخصي چتونو څخه سکرین شاټونه واخلو او نورو ته یې ولیږو. باید نورو ته ډاډ ورکړو چې زه د باور وړ او راز ساتونکی کس یم. دغه څه باید په عمل کې ثابت کړو. که نور څوک زموږ د زورونې لامل کیږي هغه بیا بیله مسله ده. د قانوني مراجعو څخه باید مرسته وغواړو. نه باید یو څوک د دې لپاره وګواښو چې په ځینو مسایلو کې له موږ سره د نظر اختلاف لري او په کومنټ کې ورته ناوړه الفاظ وکاروو. باید په ادب او د استدلال له مخې ورسره مخ ته لاړ شو. هغه څوک چې له موږ سره د نظر اختلاف لري هغوی زموږ دښمنان نه بلکې یوازې لیدلوری له موږ سره توپیر لري. نه باید بې شعوري مشهوره کړو. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر داسې کسان شته چې په ورځني ډول بې معنا او بې ګټې شیان خپروي. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرېدونکو مطالب سره باید چلند مسؤلانه وي. موږ د خپل هر لایک پر وړاندې مسؤل یو. نه باید د نورو خلکو عکسونه له اجازې پرته پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړو. لومړی باید اجازه واخلو او بیا یې خپاره کړو. په تیره بیا که خپل او یا د نورو کورنۍ عکسونه وي وروسته بیا ګیلې او شکایتونه بې ګټې دي. نه باید پر داسې مسایلو باندې نظر ورکړو چې په هغه برخه کې د نظر خاوندان نه یو. باید ځان ډاډه کړو په کومه برخه کې چې نظر ورکوو کافي معلومات ولرو او له نظر مو ننګه کولی شو. نه باید مشرانو ته بې احترامي وکړو. په تیره بیا که یاد شخص د ډېرو خلکو لپاره د احترام وړ و. باید د خلکو د احترام له کبله چوپه خوله پاتې شو. موږ نه شو کولی چې په یو پوسټ یا کومنټ باندې د ده پر وړاندې د هغه د پلویانو مینه یوه ذره هم کمه کړو. نه باید د څو سیاستوالو په خاطر له یو بل سره ونښلو او یو بل ته سپکې سپورې ووایو او بې احترامي وکړو. استدلال مو باید منطقي د قوم ژبې او تعصب له دایرې بهر وي. د دې بحث تر ټولو لپاره غواړم یو ځل بیا ټینګار وکړم چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د باید او نه باید له پېژندلو او ورته د احترام کولو پرته کیدای شي موږ له ستونزو او ننګونو سره مخ شو. نو غوره ده چې مخکې له مخکې د ژوند په هره برخه کې اړوند باید او نه باید ته احترام وکړو څو مو له احتمالي ستونزو مخنیوی کړی وي. ځان ځپل او رټل که چېرته موږ خپل ځان ته ارزښت ورنکړو په ځان پورې اړوندې وړتیاوې ونه پېژنو او پیاوړې یې نه کړو نو آیا بل داسې څوک به پیدا شي چې زموږ په پرتله له موږ څخه ښه پېژندګلوي ولري او ارزښت ورته ولرو. د هر انسان د بریا او پرمختګ ګامونه د خپلو وړتیاوو له پېژندلو پیلېږي. خو که موږ ځان ته په ټیټه سترګه وګورو ځان ته ارزښت ورنکړو او وړتیاوې مو راونه سپړو نو هغه ده چې هېڅ ځای ته به هم ونه رسېږو. ځینې هغه انسانان چې یو وخت په لوړو پوستونو کار کړی خو دویم ځلې ورته چانس نه دی برابر شوی چې په هغه ډول موقف ته ورسیږي نو د کمترۍ احساس کوي او ځان ورته بې ارزښته ښکاري. په داسې حال کې چې داسې نه ده یوازې هغه غرور چې لرئ د دې اجازه نه ورکوي چې تر هغه په ټیټ موقف کې کار وکړئ. هغه هم د دې لپاره چې له ځان سره وایي خلک به بیا څه وایي. خو آیا دې کس تر اوسه به دې فکر کړی؟ هغه خلک چې وایي زما په اړه به څه فکر کوي تر اوسه یې د یوې ستونزې د حل په برخه کې له ده سره مرسته کړې ده؟ آیا همدغه کس یوه ورځ راغلی او پوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د ورځني لګښت پیسې لرې ژوند یې څنګه تېرېږي؟ نه هېڅ کله هم نه او هېڅ کله به یې هم خواته رانه شي. هېڅوک هم دومره وزګار نه دي. هر سړی په ځان پورې اړوندې وړتیاوې لري. یوازې دومره لازمه ده چې ویې پېژنئ او راویې سپړئ. د رواني او شخصیتي انحرافاتو یوازینی او اساسي عوامل د حقارت عقده او یا هم ځان ته په ټیټه سترګه کتل دي. د حقارت عقده داسې تعریف شوې ده: د حقارت عقده له ناکامۍ په پټ زړه د غمونو تېرول په یو کار کې د ناکامۍ او ستړیا څخه رامنځته کیږي. د کمترۍ احساس لکه د نوم له دویمې برخې څخه چې څرګندېږي، یعنې دا چې حس کړئ د نورو په وړاندې ځان درته کوچنی او بې ارزښته ښکاره شي. هغه کسان چې ځان ته په ارزښت ورکولو نه دي قایل فکر کوي چې فرضي دښمنان په سنګر کې ناست دي. دسیسې ورته جوړوي او په دې فکر کوي چې څه وخت پر ځمکه راوغورځوي. د انسان د روان او شخصیت د انحرافاتو یو اساسي عامل د حقارت عقده یا ځان ته په ټیټه سترګه کتل دي. البته لکه څنګه چې له نومه ښکاري دغه ځان ته په کمه کتل له واقعیت سره چندان اړیکه نه لري، بلکې تر ډیره د ځان په اړه خپله د شخص ذهنیت او
باور دی. د حقارت عقده کوم فطري څرنګوالی نه لري او نه هم په کومه طبقه یا قشر پورې اړوندېږي، بلکې عارضي شی دی چې د پیدا کېدو علت باید د شخص په لومړنۍ روزنه او هغه اړیکو کې وڅېړل شي چې یاد کس له ماشومتوبه تر بلوغ پورې د چاپېریال سره درلودلی دي، لکه دوهګوني چلند، ناز لیدل، د کورنۍ لخوا ارزښت نه ورکول کېدل، مسؤلیت نه ورسپارل او داسې نور. هغه کسان چې د حقارت حس لري داسې تصور او فکر کوي چې نور هم د ده په څېر داسې کس غیر جذاب او ستړی کوونکی بولي. له همدې کبله تر خپلې وسې هڅه کوي چې په عمومي ځایونو کې راڅرګند نه شي، له خلکو سره لږ په اړیکه او باس کې اوسي څو خیالي وضعیت راڅرګند نه شي. د هغه کسانو سیالي چې ځان ته په کمه سترګه ګوري د دې لپاره چې دوی غواړي باید تل بریالي وي، ان په سیالۍ کې ګډون نه کوي. دوی خپله دا فکر کوي چې بایلونکی دی، نو بایلل هم ورته یو بله ستونزه او جنجال دی. خپله باید لاس په کار شي. که غواړئ چې په یوه کلمه کې حل لاره درته په ګوته کړم، باید ووایم چې پر ځان مو باور وکړئ. په ټولو شرایطو کې باید خپله څه ډول چې یاست هغسې اوسئ. له تاسو پرته بل هیڅوک هم نشي کولی له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو خپله او یوازې تاسو خپله. تاسو تر ټولو غوره یاست. یوازې دومره وکړئ چې پوه شئ په کومو برخو کې وړتیاوې لرئ. باور وکړئ ډېر خوند کوي چې انسان د ژوند په یوه ازموینه کې تر بریا وروسته مخکې له دې چې خپله بریا له نورو سره شریکه کړي، خپله یې شیریني وخوري. تر اوسه مو د دې شیریني مزه څکلې ده؟ په ټوله معنا او ټول وجود باندې ځان ومنئ. کېدای شي وپوښتئ څنګه دغه مهم کار کولی شم. پر ځان د باور میکانیزم خپله عزت نفس دی. د دې لپاره چې پر ځان باور وکړئ نو باید په وجود کې مو عزت نفس پیاوړی کړئ. د ځان په اړه د ارزښت درلودلو حس ته عزت نفس وایي. دغه حس د افکارو د مجموعې احساساتو او عاطفو هغه تجربو څخه سرچینه اخلي چې په خپل ژوند کې یې لرو. فکر کوو چې هوښیار کس یم او کمعقله احساس کوو چې رټل شوي کس یم او که د خوښۍ وړ. آیا د منلو او باور وړ کس یم؟ له ځان سره مو مینه شته او که نه؟ لکه څنګه چې پوهیږئ د عزت نفس ځانګړنې ډېرې پراخې او پیچلې دي. د هغه برداشتونو، ارزیابیو او تجربو مجموعه چې د ځان په اړه یې لرو د دې لامل کیږي چې د ځان په اړه ښه توب احساس وکړو، او که برعکس د خوښۍ او بې کفایتۍ. د یادونې وړ ده چې پر ځان باور او په یوه کلمه کې د یو شخص ټولې مثبت ځانګړنې د عزت نفس زیږنده دي. که تاسو خپل ځان ته عزت ورنه کړئ بل هیڅوک به عزت در نه کړي، او که تاسو خپل ځان ته په کم نظر وګورئ نو طبیعي خبره ده چې نور هم حق لري هم داسې در سره وکړي. بې جرأته اوسېدل د ژوند په ټولو چارو کې له کورنۍ نیولې بیا تر هغه چارو پورې چې هغه له کور او کورنۍ بیرون تر سره کیږي. شجاعت، جرأت او زړورتیا یو حتمي او ضروري وړتیا ده. تاسو به هیڅ داسې بې زړه او شرمګیره کس پیدا نه کړئ چې ځان د بریا لوړو څوکو ته رسولی وي. زړور کسان له خپل همدې مهارت څخه په ګټې اخیستنې توانېدلي دي چې ځان بریا ته ورسوي او خپلې هیلې په واقعیت بدلې کړي. په یاد مو وي چې جرأت له حماقت، بېادبۍ او بې نزاکتۍ سره کاملا توپیر لري. هغه کسان چې په منطقي ډول د ژوند په بېلابېلو شرایطو کې له ځان څخه ننګه کوي او د خلکو د ناسمو غوښتنو په مقابل کې نه ویلو وړتیا لري، هغوی ته زړور او باجرأته کس وایي. دغه کسان له ځان څخه د دفاع پر مهال داسې چلند کوي چې د نورو حق نه تر پښو لاندې کوي، او په عین حال کې هغو ته هم اجازه نه ورکوي چې په حق کې تېری وکړي. د دې مهارت درلودلو لپاره اړینه ده چې باید اعتدال مراعات کړئ. نه خپل حقوق په شور او ذوق خپلوئ او نه هم باید منفعل واقع شئ. جرأت او زړورتیا په دې معنا نه دي چې تاسو باید یو جنجالي او چرن انسان اوسئ او یا هم برعکس له شرایط سره منفعلانه چلند وکړئ، بلکې زړورتیا خپل حق حقوقو ته په معتدلانه ډول رسېدو ته وایي. بې مخه او جنجالي کسان جرأت دې ته وایي چې باید تاوتریخوالی وکړي. په اصل کې دوی هڅه کوي څو د نورو حقونه تر پښو لاندې کړي او خپل حق ترلاسه کړي. جنجال تل د فزیکي شخړې په معنا نه دی، بلکې کېدای شي په کلامي ډول وي. ناوړه چلند وکړئ او یا هم د کنځاو، بې ځایه چغو، شور او ذوق په ډول وښودل شي. چغن او جنجالي کسان ځکه دغه ډول چلند کوي چې هغوی نشي کولی د منطقي دلایل له مخې خپله ستونزه حل کړي، نو ځکه سم له لاسه تورې ترپې شروع کړي او آواز یې اوچت شي. منفعل انسانان هغه دي چې ظاهرا یې موږ د مهربان او خاکساره په صفت پیژنو. دوی په اصل کې هغه کسان دي چې د هر چا غوښتنې ته
بلې وایي او له هر کار او شي سره همغږي ښایي. خو که یې مطالعه کړئ دوی په اصل کې په خپل زړه کې بیا له دې مسلې ځورېږي او خفه وي. منفعل کسان یا له خپلو حقوقو بې خبره دي او یا یې د بیانولو او غوښتلو توان نه لري. موږ ټول غواړو چې یو څه زړور اوسو، خو ویره هم کولی شي زموږ په ورځنیو فعالیتونو کې نفوذ وکړي. همدا ویره ده چې د یو کار د پیلولو پر مهال زړه نازړه وو، نه مو پرېږدي چې په خپلو کارونو کې پرمختګ وکړو. ان د دې لامل کېږي چې ځینې وخت خپل اقدامات او فعالیتونه وځنډوو. دلته د هغه لارو چارو یادونه کوو چې له تاسو سره مرسته کوي چې څنګه کولی شو لوی زړه ولرو. جرأت مو ډېر کړو او په دې ډول په پوره زړورتیا سره هرې ورځې ته ښه راغلاست ووایو. شجاعت او زړورتیا د ذهني قدرت، پوهې او پر ځان د باور ترکیب دی چې ټول په یوه اخلاقي ځانګړنه کې سره جمع شوي دي. زړورتیا له تاسو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره سختې پریکړې وکړئ، پرته له دې چې وخت مو ضایع کړی وي. لاس په کار شئ او په ډېره اسانۍ سره له سختو سره مخ شئ. کله چې تاسو ته نوې دنده در سپارل کیږي نو شجاعت او زړورتیا ته اړتیا لرئ. کله چې غواړئ له داسې کسانو سره مخ شئ چې په یو ډول ستاسو د ځورونې لامل شوي، دا هم زړورتیا غواړي. او کله مو چې فعالیت ښه نه وي ډارېږئ چې کار به مو تېروتنې ولري، دا هم شجاعت او زړورتیا غواړي چې پر مخ لاړ شئ. څومره چې زړور کېږئ بیا نو هغه ده چې په پوره غیرت پریکړې کوئ او هغه کارونه چې فکر مو کاوه نه شئ ترسره کولی په تر ټولو ښه بڼه ترسره کوئ. شجاعت او زړورتیا داسې څه نه دي چې تاسو دې ورسره زیږېدلي یاست، خو داسې یو څه هم نه دي چې وکولی شئ په یوه شپه کې یې ترلاسه کړئ. د ټولو مطالبو اخلاقي ځانګړنو په څېر د شجاعت او زړورتیا د روزلو لپاره هم باید هڅې وشي. د امپاسیبل د مرکزي ټیم غړی جویل رانیون دا ډېره اسانه او ساده تشریح کړې ده چې څنګه باید خپله زړورتیا لوړه کړو. که غواړئ چې زړور شئ نو باید له یو څه شي وډار شئ، په هر ډول چې وي ځان ورسره مخ کړئ. د لومړي ځل لیدو لږ ترې وډار شئ، تکرار یې کړئ. له دې پرته بیا یوازې یوه لاره شته، له یو شي وډار شئ، هېڅ هم مه کوئ، همداسې ترې وډار شئ. البته داسې هم نه ده چې ووایم هر ډول چې وي ځان ورسره مخ کړئ. کېدای شي تاسو له زمري او پړانګ څخه وډار شئ، نو په دې صورت کې زه به هېڅ ډول دا سپارښتنه نه کوم چې تاسو لاړ شئ او ورسره مخ شئ. دې ته مو باید پام وي. شجاعت څومره چې د خطرونو په درک کې دي د منلو په برخه کې هم دي. دا چې له مقدمې پرته د یوې مسلې یا ستونزې منځ ته لاړ شو نو معلومه خبره ده چې دې ته شجاعت نه وایي. ان ویلی شو چې دا کاملا یو احمقانه عمل دی. شجاعت او زړورتیا په دې معنا دي چې څنګه وکولی شي د هغه حسونه مخه ونیسو چې ډېر کله مو باور له منځه وړي او په وجود کې مو ویره خپروي. پر یو داسې محاسبه شوي خطر باید بدل کړو چې د منلو او باور وړ وي. دا به ډېره سخته وي چې د داسې څیزونو پر وړاندې زړور واوسو چې تر اوسه مو نه دي تجربه کړي. هغه کارونه چې له ترسره کولو یې ویره لرئ په اړه یې د بې باورۍ ذره حس له زړه وباسئ. که لوړ ځای نه ویرېږئ نه یو لوړ او جګ ځای ته وخیژئ. البته لازمه نه چې په همغه لومړی ځل لوړ ځای ته وخیژئ، بلکې دومره لوړ ځای کافي دی چې ستاسو د ویرې لامل شي. تجربه یې کړئ او ښه یې حس کړئ. بل ځل داسې یو ځای ته وخیژئ چې تر پخوا لږ لوړ وي. کله مو چې دغه کار ترسره کړ ګورئ چې په رښتیا هم دومره ګواښونکی او خطرناکه نه و لکه په اړه مو یې چې فکر کاوه. هر ځل چې دغه کړنه ترسره کوئ زړور کېږئ. ستوري مزلې هم له همدې تکتیک څخه په ګټې اخیستنې فضا ته د ختلو لپاره تیاریږي. دوی دا زده کوي چې څنګه وکولی شي له ستونزو بریالي راوځي. هغه څه چې زده کړي دي کاروي، خو مخکې له مخکې تیار وي. له هغه وروسته بیا لیږدول کېږي. کله چې دوی فضا ته استول کېږي یوازینی شی چې دوی سره پاتې کېږي هغه شجاعت او زړورتیا ده. د هغه شیبو قدر وکړئ چې د شجاعت او زړورتیا احساس مو پکې کړی دی. کله چې د شجاعت کوم کار ترسره کوئ هڅه وکړئ هغه احساس چې په هغه شیبه کې مو درلود در په یاد کړئ. یا دا چې لږ تر لږه تر کومه ځایه چې کولی شئ هغه ښه در په زړه کړئ. ویې لمانځئ او په بار جشن ونیسئ. عکس واخلئ، در په یادېدلې تجربه کړئ. لنډه دا هر څه چې وي داسې یو کار وکړئ څو تاسو د هغه شیبې در په زړه کړي چې څومره ښه ځلېدلي وئ او څومره ښه کار مو ترسره کړی و. دا مهمه نه ده چې موضوع څه وه، کوچنۍ او که لویه. مهمه دا ده چې تاسو په زړورتیا یو کار ترسره کړی دی. د بېلګې په توګه په کارځای یا دفتر کې مو یوه تېروتنه کړې ده. له دې مو ویره درلوده چې په اړه یې چاته څه
څه ووایاست؟ په هر صورت هر څه چې وشول فکر مې وکړ او له ځان سره مې وویل وګورئ چې څه کیږي. له فیملی سرکل مجلې څخه ګای ټورمن اډلمن د دې شیبې نوم د قدرت شیبې ایښي دي. د احساساتو کنټرولول کیدی شي سخت وي خو دا کار پر ویره هغه هر ډول وي د برلاسي تر ټولو غوره لاره ده. کله چې د حواسو تمرکز ولرو کولی شو له خپلو احساساتو څخه کار واخلو او ځان راتلونکي پیښو او مسایلو ته آماده کړو او یا دا چې له هغو څخه به ګټې اخیستنې سره پر نورو هم مثبت او ګټور اغیز پرې باسو. د بیلګې په توګه که تاسو په کافي اندازه په غوسه شئ هیڅ شی نشي کولی ستاسو په وجود کې د شجاعت څپانده لمبې مړې کړي. کیدای شي تاسو یو غوسناک کس ونه اوسئ خو دا په دې معنا نه چې تاسو نشئ کولی په وجود کې مو د غوسې حس پیدا کړئ او ګټه ترې واخلئ. د شجاعت معادله پوهه څنګه کولی شي تاسو شجاع کړي کتاب لیکوال رابرټ بیسواس ډینر وړاندیز کوي. کله چې غواړئ زړور شئ نه په وجود کې مو یو څه غوسه راوپاروئ. تاسو کولی شئ د هغه ارزښتونو په اړه د فکر کولو په وسیله د خپلې زړورتیا یا شجاعت تفکر زیات کړئ چې فکر کوئ ستاسو لپاره مهم دي او تر پښو لاندې کېدو په حال کې دي. له ځانه وپوښتئ که چیرې نه ویرېدئ څه به مو کول؟ د زړورتیا او شجاعت لپاره ځینې وخت لازمه ده چې لانجې ته له بیرونه وکتل شي. که تاسو نه ویرېدئ آیا کولی مو شوئ هغه کار چې باید کړی مو وای ویې کړئ؟ احتمالا فکر کوئ که نه ویرېدی یو ښه انسان به وای. په ډېر احتمال سره کله چې ستونزې ته له یوې بلې زاویې ګورئ کیدای شي درک کړئ چې په رښتیا سره هم کولی شي ستونزه حل کړئ او یا کار ترسره کړئ هغه هم د زړه له تله او پرته له کومې ویرې. او که نشئ کولی چې په هغه شیبه کې زړور واوسئ نو یوازې داسې ښکاره کړئ چې نه ویرېږئ. کیدای شي د خلکو په نظر هغه عمره زړور ښکاره شي. څوک څه پوهیږي کیدای شي ان خپل ځان هم قانع کړئ چې ویره مو یوازې د خپل ذهن زیږنده ده. په داسې حال کې چې رښتیا هم داسې ده دا کار دومره تکرار کړئ چې بالاخره په حقیقت بدل شي. په ټولو هغه شیانو باندې فکر وکړئ چې که نه ویرېدئ او زړور وای کولی مو شوی ترسره یې کړئ. آیا بیا هم غواړئ خپل فرصت له لاسه ورکړئ؟ متعصب اوسېدل. تعصب د یو انسان تر ټولو بد او ناوړه صفت کېدای شي. تاسو به هیڅکله داسې څوک پیدا نه کړئ چې قبول یې کړي متعصب دی. په داسې حال کې چې له کړو وړو یې په وضاحت پوهیږئ چې متعصب دی. د تعصب کلمه له حسب څخه اخیستل شوې ده او په دې معنا ده چې د یو چا عاطفي او احساسي عکس العملونه له هر ډول عقلاني معیار څخه لرې وي. دغه کلمه په ډېر اعتقادي او معنوي امورو کې کارول کیږي خو اصلي او اصطلاحي کارونه یې چې دلته مطرح ده هغه د کورنۍ او خپلوۍ په مسایلو کې ده. نو ویلی شو چې تعصب هغه عادت او خصلت دی چې یو شخص اړ کوي څو له خپلې کورنۍ او خپلو خپلوانو څخه هغه که ظالم وي او یا هم مظلوم ننګه وکړي. البته دغه تعصب یوازې په کورنۍ او خپلو خپلوانو پورې اړ نه لري بلکې ځینې وخت د قوم، قبیلې، هیواد، نژاد، کلتور او ژبې په برخه کې هم وي. نو په همدې دلیل یو څوک له منطقي او عقلاني دلیل پرته یوازې د خپل هغه احساس او عاطفې پر بنسټ چې له خپل تعصب او نژاد څخه سرچینه اخیسته دفاع او ننګ کوي. د دې لپاره چې متعصب کس ښه وپېژنئ نو د پېژندل تر ټولو ښه لاره یې د هغه خبرو او کړو وړو ته پام وکړئ. ځینې عادتونه شته چې د یو انسان په څرنګوالي او شخصیت جوړونه کې ډېر زیات اغیز او رول لري. دغه عادتونه نه یوازې دا چې د انسان په کړو وړو اغیزې کوي بلکې پر لیدلوري او کړنلارو یې هم بد اغیزه کولی شي. ان د دې امکان شته چې له خپل فطرته یې لرې کړي. دغه عادتونه د دې لامل کېږي چې انسان نړۍ ته په یو بل ډول وګوري او یا دا چې ځینې واقعیتونه ونه ویني او سترګې ور باندې پټې شي. تعصب او په پټو سترګو باندې نورو پښې کول د اصلي حقیقتونو پېژندلو او پرې د پوهېدلو مخه نیسي. متعصب کسان ټولو موضوعاتو د تېرو شویو کسانو له عینکو ګوري او د هغو د معیار پر اساس یې ویني او سنجوي. دوی داسې فکر کوي هر هغه نوی فکر چې دوی پخوانیو یعنې پلار، نیکه او داسې نورو کسانو نه درلود نو هغه ناسم دی. دوی داسې تصور هم کوي چې پخواني خلک ټولو علومو د پوهې ډولونو او حقیقتونو ته رسېدلي وو او هیڅ څوک نشي کولی د هغو له خبرو لوړې خبرې وکړي او یا هم نوی فکر مطرح کړي. د همدې دلیل له مخې دوی باور نه لري چې په اوسني معاصره دوره کې دې داسې نوی شی وي چې د دوی نیکونو هغې ته لاسرسی نه درلود او یا نه پرې پوهېدل. نو له همدې کبله دوی د هر ډول نوي لیدلوري او نوې کړنلارې پر وړاندې مقابله او مقاومت کوي. د تعصب لاملونه: جهل او ناپوهي،
خلک له دې کبله متعصب کیږي چې نه پوهیږي اصلي خبره او موضوع څه ده. نو دغه ډول کسان باید ډیره مطالعه وکړي او که فکر وکړي چې په کومه موضوع کې ستونزه لري ښه چې د باس او معجه علمي سپارښتنو پر مټ حل کړي، نه د هغه افراطي عکس العملونو پر مټ چې نور پکې توهین او تحقیر کیږي. کورنۍ اغیزې: ځینې کورنۍ د نامعلومو دلایلو له مخې له ځینو قومونو او ژبو سره نفرت کوي او ښه نه ترې راځي. د مهربانۍ له مخې خپلو افکارو سره لوبې مه کوئ او له ځان څخه دغه پوښتنې مطرح کړئ: ولې فلانی قوم بد دی؟ آیا په رښتیا هم همداسې ده؟ هغه قوم یا ژبه کومې ښې ځانګړنې لري؟ په کوم اساس زموږ مشران فکر کوي چې هغه مسله سمه ده؟ آیا په دې برخه کې اسناد او شواهد شته؟ او که نه، دغه ډول جملې له یوه نسل څخه بل نسل ته سینه په سینه لیږدولې دي. کینه: ځینې وخت د حسادت او کینې له مخې د یو انسان په وجود کې تعصب را پیدا کیږي. د بیلګې په توګه د یو خاص قوم یا ژبې اړوند خلک پرمختګ کوي، خو د دې پر ځای چې دغه کس الګو ترې واخلي په تخریب لاس پورې کوي، په ښې وهي او په تعصبي کړنو لاس پورې کوي. له راتلونکي ویره: ځینې متعصب کسان له راتلونکي ویره لري. دوی فکر کوي چې که فلانی قوم یا فلانی کورنۍ همداسې پرمختګ وکړي نو زموږ د پرمختګ لپاره به فرصت نه وي. خو که په ټولنه کې د یو ملت او یو هیواد په څیر فکر وکړو نو بیا دغه نظریه کاملا ناسمه ده. ملتونه هیڅکله هم له یو بله نشي بیلیدلی، بلکې د یو بل تر څنګ به اوسیږي او ژوند به کوي. کاذب او دروغجن غرور: ځینې کسان د هغه کاذب غرور له کبله چې لري تعصب ته مخه کوي. د بیلګې په توګه یو چا پخوا ډېر ښه ژوند درلود، خو اوس شرایطو په کتو چې وضعیت بدلون کړی دی، د دې ځای کوم بل چا نیولی دی. ځان ورته په سیاسي، ټولنیزه او اقتصادي برخه کې ټیټ ښکاري، نو هغه ته چې تعصب ته مخه کوي. ځان پر نورو لوړ ګڼل: معمولا د تعصب ریښې پر نورو خلکو باندې ځان لوړ ګڼل وي، په داسې حال کې چې انسان ټول یو دی او هیڅ انسان پر بل انسان غوره والی نه لري مګر هغه چې پرهیزګاره وي او د ښو صفاتو درلودونکی وي. څنګه له تعصب لرې اوسو؟ تل باید د واقعیتونو په لټه کې اوسو او دا باید پیدا کړو چې ولې مو له یو شخص، کورنۍ، نژاد، قوم، ژبې، لوري، هیواد او سیمې څخه ښه نه راځي. اصلي لامل په څه کې دی؟ که واقعیت درک کړئ او په اړه یې پوره معلومات حاصل کړئ نو هغه ده چې په وجود کې مو د تعصب کچه کمیږي. دا مو باید په یاد وي چې تر ډیره مو له هغه چا څخه بد راځي چې ښه یې نه پیژنو، هغوی په سمه توګه نه پیژنو ځکه نفرت یې لرو. د هغه کسانو په اړه باید څېړنه وکړو چې تعصب ته مو هڅوي. ولې د دې کسان له فلاني موضوع سره نه لګي؟ آیا دغه کس د باور وړ دی؟ تېر وخت یې ښه و؟ په دې اړه باید فکر وکړو هغوی چې تعصب کړی دی کوم ځای ته رسېدلی دي. تاسو به هېڅ داسې څوک پیدا نه کړئ چې تعصب یې کړی وي او بریالی شوی وي مګر دا چې په خپل کاذب شخصیت سره خلکو ته دوکه ورکړې وي. د انسانیت په اړه فکر وکړئ. لومړی موضوع چې په ذهن کې مو راګرځي باید د انسان او انسانیت موضوع وي، نه د ژبې، قوم، ولایت، لوري، هیواد او نور. که مو په خپل وجود کې انسانیت را ژوندی کړ هېڅکله به په دې اړه فکر ونه کړئ چې څوک ښه دی او څوک بد. هغه ده چې د ښو او بدو د ارزونې شاخص به مو کاملا عقلاني او انساني وي. په هغه غونډو او مجلسونو کې ګډون مه کوئ چې د تعصب او توهین په اړه پکې بحث کیږي. له هغه کسانو سره مو ناسته ولاړه کمه کړئ چې بیا درته د دغه ډول خبرو یادونه کوي. ډاډه یم چې په دې کار سره به د خوښۍ احساس وکړئ. په دې اړه فکر وکړئ چې د تعصب ګټه څه ده؟ ولې باید تعصب وکړئ؟ آیا تعصب مو په بریا کې رول لري؟ که مو ځواب مثبت و تعصب ته مو ادامه ورکړئ، که نه نو له دې ناوړه صفت څخه ځان وژغورئ. مخ بیلګه وټاکئ. شاوخوا مو هرومرو ښه او زړه سواندي کسان وو او شته چې بریالی ژوند یې کړی دی او یا یې کوي. تاسو له هغو څخه الګو اخیستی شئ. د هغوی د بریا راز په دې کې هم و یا دا چې تعصب یې نه درلود. تر ذهن مو ډیره د زړه خبره واورئ. هرې موضوع ته له مثبت او عاطفي اړخه وګورئ، نه له سمتي، نژادي او ژبني اړخه. مخکې له دې چې یو څه ووایاست او یا ترسره یې کړئ د څو ثانیو لپاره مکث وکړئ او له ځان سره فکر وکړئ ولې باید داسې ووایم یا یې وکړم او یا یې هم ولیکم. آیا په دې موضوع کې کوم چا، کورنۍ، قوم، ژبې، ولایت، لوري او یا نور ته کوم منفي او له تعصب ټکی متوجه دی چې واقعیت ونه لري؟ آیا کوم ټولګیوال چې له فلاني قوم یا ځانګړي ژبې سره تړاو لري که زما دغه خبره واوري، لیکنه مې ولولي، ښه احساس به وکړي؟ که مو دغه ډول موارد له فلټره مثبت تیر شول نو مخکې لاړ شي، که نه نو فکر مو بدل او داسې کار وکړئ چې له هېڅ یو اړخه پکې چاته توهین نه وي شوی.
غوره او مناسبې جامې نه اغوستل. له دې انکار نشي کېدی چې د جامو اغوستلو بڼه زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري. او یا په بل عبارت د جامو اغوستل اغېزه پر شخصیت باندې دومره ډېر دی چې سترګې نشي ورباندې پټېدی. دا په داسې حال کې ده چې په دې منځ کې یو کوچنی پوله هم شته چې ښکلې جامې بیا د انسانیت بیلګه نشي کېدی، چې دغه څه بیا زموږ په کلتور کې ښه واضح شوي دي. خو له بل اړخه د جامو رنګ او بڼه بیا تر ډېره بریده زموږ د شخصیت ښکارندویي کوي. کله چې له یو چا سره د لومړي ځل لپاره وینو، هغوی زموږ د شخصیت په اړه په څه نه پوهېږي او په دې برخه کې معلومات نه لري. نو د دې لپاره چې پوه شئ له موږ سره په کوم ډول خبرې او چلند وکړي، زموږ ظاهري بڼې ته په کتو خپلې خبرې او چلند تنظیموي. موږ خپله یو چې خلکو ته د دې موقع په لاس ورکوو چې له موږ سره باید څنګه چلند وکړي. مهم ټکي دلته دا دی چې موږ د جامو په برانډ او ارزښت باندې خبرې نه کوو. اصلي خبره دلته رنګ، موډل، پاکي، عطر او زموږ د جامو ده. که موږ ډېرې ګرانبیه او افتخاري جامې اغوستې وي خو د اغوستو ځای مناسب نه وي او یې هم ډېرې خیرنې وي، بد بوی ترې ځي، نو هغه ده چې خلک به مو څنګ ته نه راځي او لرې به راڅخه ګرځي. خو که مو ډېر معمولي جامې اغوستې وي، له ځای او موقع سره برابرې وي، پاکې وي، نو زموږ په اړه د خلکو د تفکر په برخه کې ډېره اغېزناکه پرېوځي. د مناسبو جامو د ټاکلو لپاره او د دې لپاره چې پوه شو جامې زموږ پر شخصیت څومره اغېز ښودلی شي، پر یو وخت باید څو ټکي پام کې ونیسو. د بیلګې په توګه زموږ په هیواد کې دیني مسایل، کلتوري مسایل، قومي، ټولنیز، جنسیتي مسایل، آب و هوا او نور ټول باید پر یو وخت په پام کې ونیول شي. تاسو د یو نارینه او یوې ښځینه په توګه د عمر او دندې په پړاوونو کې له بېلابېلو ټاکنو سره مخ یاست چې هر یو یې په خپل ځای خپلې اغېزې لري او ستاسو ټولنیز شخصیت تر اغېزې لاندې راوستلی شي. د هر چا جامې د خلکو په نظر د هغه د شخصیت ښکارندویي کوي. نو کولی شم ووایم د ځانګړو جامو په اخیستلو سره تاسو نورو خلکو ته د خپل شخصیت په اړه معلومات واقع ورکوئ. هغه کسان چې غواړي په عمومي اذهانو کې د یو بریالي کس په توګه راڅرګند او وپېژندل شي، نو دغه ټکو ته باید پام وکړي. لکه چې زیاتو زیوراتو څخه باید استفاده ونه شي. د بیلګې په توګه بریالۍ میرمنه د رسمي چارو پر مهال هیڅ کله محلي زیورات نه اچوي. د یاداښت کتابچې نوي والي ته په پاملرنه وکړئ. که مو د یاداښت د کتابچې پوښ زوړ شوی وي، خوړین شوی وي، رنګ یې الوتی وي او په لاس کې در سره ګرځوئ، نو داسې ده لکه له یوې لوکسې دریشۍ سره چې چپلکې په پښو کړئ. دا به ډېره ښه وي چې د کمربند، بوټونو، د ساعت د بند او لاسي بکس د رنګونو ترمنځ به همغږي موجوده وي. غوره به دا وي چې د ژمي بوټ په ژمي او د اوړي بیا په اوړي کې پښو کړل شي. ځانګړي زنځیر لرونکي بوټونه او موزې تر ډېره د مني په آخر او ژمي کې اغوستل کېږي. نو هڅه وکړئ چې په پسرلي او اوړي کې په پښو نه کړئ. د نارینه او ښځینه دواړو لپاره په رسمي محفلونو کې د لویو ګوتمیو په ګوته کول نه وړاندیز کېږي او زیب ورسره نه کوي. ښه دا ده چې د رنګونو ترمنځ د همغږۍ په برخه کې پوره دقت وشي. ځینې وخت وینئ چې د جامو یو ډول رنګ له یو چا سره ډېر ښه برېښي، خو کېدای شي ستاسو د پوستکي د رنګ د روڼوالي یا پیکهوالي، وزن د زیاتوالي یا کموالي او یا هم چې ستاسو ونه ټیټه ده ښه در سره ونه برېښي. نو ښه ده چې له خپل قد او قامت او څېرې سره یو همغږی رنګ معلوم کړئ او ویې کاروئ. دغه راز که مو د ګوتمۍ او چلې رنګ د ساعت له رنګ سره سر وخوري، نو ډېر به منظم ښکاره شئ. ځینې کسان د نیکټایۍ په تړلو کې افراط او تفرید کوي. د نیکټایۍ د تړلو تر ټولو غوره اندازه دا ده چې کمربند د ګل تر بیخه پورې مو راورسیږي. په یخه هوا کې معمولا د بالاپوش او جمپر وړاندیز کېږي. خو یو څه مو باید په یاد وي چې له بالاپوش سره کېناستل بیا په رسمي ناستو کې د جامو له تشریفاتو سره په ټکر کې عمل دی. همدا چې تړلې ساحې ته ننوځئ، بالاپوش باید وایستل شي او مناسب ځای کې ځوړند کړل شي. په ښار او بازار کې د بوټونو بېلابېلو ډولونه شته چې د بېلابېلو جامو لپاره طراحي شوي دي. د بیلګې په توګه دا نشي کېدی چې تاسو له نیکټایي او دریشۍ سره د سپورټ بوټونه په پښو کړئ، او یا هم د دې برعکس. د نارینه‌و لپاره تر ټولو غوره رسمي بوټان آکسفورد یعنې همغه بند لرونکي کلاسیک بوټونه دي چې تر خنګرو پورې لوړوالی لري. آکسفورد بوټونه بیا په خپل ذات کې دوه بېلې بڼې لري. توپیر یوازې د بوټ پر مخ د بندونو په تړلو کې دی. کلاسیک او اصلي آکسفورد بالور نومیږي چې ډېر رسمي دي او ټولو نارینه‌و ته پکار ده چې له دې بوټونو باید یوه جوړه ولري. د دې بوټونه ښې
ښېګڼه دا ده چې هېڅکله له موډه نه لوېږي او بله دا چې له دریشۍ سره ښه سر خوري. د نښان مډال او یا د هیواد د بیرغ ټومبلو ځای په کورتۍ کې معلوم دی. د هرې کورتۍ د یخن په کینه خوا کې دقیق د زړه پر سر یو کاج لیدل کېږي چې د نښان مډال او یا د هیواد د بیرغ ټومبلو لپاره ځانګړی شوی دی. معمولا ځینې کسان له دې کاج لاندې یاد نښانونه ټومبي. لکه څرنګه چې پاس یادونه وشوه، منظمې جامې اغوستل زموږ د بریا په برخه کې مهم رول لوبوي، نو هېڅکله هم په کمه سترګه مه ورته ګورئ. هیله من یم چې د پورتنۍ هغه 50 ستونزو په اړه چې په دوم مبحث کې مو پرې خبرې وکړې، تاسو یې په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړي وي. په ډاډ سره ویلی شم چې عملي کول به یې ستاسو پر فردي، ټولنیز او مسلکي ژوند مثبت اغیزه وکړي.